جب میں نے کام شروع کیا تو اس وقت پولیو ورکرز کو 80 روپے دن کے ملتے تھے. اس وقت تو ظاہر ہے پولیو نیا نیا تھا. لوگ یا فیمیل کے کام کو یا فیمیل جب باہر نکلتی تھی اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اسپیشلی بلوچ اور پشتون فیملیز میں. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه لکه طبیعت ښه دی؟ کور خیریت دی؟ 15 کال سے کم عمر کوچنیان ساس کا؟ اچھا 13 والا ویکسینیشن والا کو. شروع میں جب اسٹارٹ میں ہم نے کام شروع کیا تھا تب کمیونٹی اتنی ویلکمنگ نہیں تھی، نا خوش آمدید کہتی تھی. کچھ لوگ جو ہے کتے چھوڑ دیتے تھے، کچھ لوگ جو ہے پتھر پھینکتے تھے. ان کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی خواتین جو ہے کوئی لڑکی یا کوئی فیمیل ان کے گھر آئے، اور ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی یا وہ بہت مایوس سمجھتے تھے اس چیز کو کہ ایک ینگ خاتون ان کے گھر آئے اور ان کی ویکسینیشن کریں. څنګه چې تاسو واقف یاست نه چې زموږ کمپین شروع کیږي په هغې کې نو ستاسو تعاون ډېر ضروري دی موږ لپاره چې تاسو موږ سره تعاون وکړئ. ستاسو تعاون په بدوله چې دی موږ پاکستان سره چې دی پولیو ناجوړي ختمولی سو. نو چې کوم ټیمز پولیو ټیمز تاسو کور له راشي تاسو هغې ته ویلکم وکړئ. پیدایش سے 15 کال څخه کم عمر کوچنیان چې تاسو په کور کې موجوده دي هغې ته کترې ورکړئ او هغې چې دی د عمر بر د معذوري سره بچاؤ کوي. ایک نیشنل کوز ہے جس نے ابھی تک مجھے اس پروگرام میں کام کرنے پہ روکا ہوا ہے کہ میں اس پہ کام کرتی رہوں، اور اگر میں ایک بھی بچے کو معذور ہونے سے بچاتی ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. I am proud to be a part of polio program as I am saving many children from polio disease.